په واورو د طبیعت مړه لمنه چې د راتلونکي ښېرازه کال لپاره یې د هیوادوالو هیلې راټوکولې. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي له همدا اوسه د چاپیریال د لا ښکلا او زرغونتیا په موخه د میوه لرونکو او زینتي بوټو د کینولو په هڅه کې دي. هیوادوالو نه خو په دې برخه کې ډېره غوښتنه ده چې نوی کال دی بوټي د شوان باید کېږدي نه د نالګي وینې موږ اوس بار کړي دی د جومات دي خو د نور کارګر هم څه دي چې د هېواد د ښکلا دپاره ده موږ په خپله په کاله کې د شوان یې کېږدي نالګي د شوان جالو ونې دي دغه نور زینتي ونې دي د ټولې مې د په خاطر هغه کړی د هېواد د ښکلا په خاطر انشاءالله که د الله تعالی رضا وه انشاءالله ته مثلا د راتلونکي کال کې موږ د نیالګیو د کینولو ډېر هغه لرو چې نیالګي به کینو له خیره سره مثلا د مڼو د بادامو د شی نیالګي به انشاءالله په به کینو په مرور د وخت سره. ورته مهال د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي چې ډیر ژر به دوی هم د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړي او پلان لري چې راتلونکی کال په دې ولایت کې زرګونه نیالګي کینوي. دا موږ د پسرلي د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند د ادارې پلان لري چې سږ کال په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کینوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي. مسؤلین په ټولو هیوادوالو غږ کوي چې د چاپیریال ساتنې ښکلا او اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په موخه نیالګي کینوي او ترڅنګ یې ښه پالنه هم وکړي.